السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو ستړي مه شئ. یو ځل بیا زه محفظ الله اقبالي ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسې په تېر لوست کې تر 13مې پوښتنې پورې پوښتنې حل کړي. راځو نن موږ او تاسې په یو 13مه پوښتنه باندې پیل کوو چې یو 13مه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې د تابع ګراف عمودي لیږد یا انتقال تابع راکړې وایي مساوي کېږي 2x مربع جمع 15 د کوم یو ګراف یعنې کوم یو لاندې ګراف د تابع ګراف دی. دا یو 13مه پوښتنه چې نن موږ او تاسې پرې پیل کوو. لیکلي دي چې وای مساوي کېږي 2x مربع 2x مربع جمع 15 وای د لاندې تابع راکړي دي وی د دغې تابع د عمودي لیږد ګراف کوم یو د لاندې تابعګانو څخه دی. نو لومړی ځواب یې ورکړی دی. په لومړي ځواب کې لیکلي چې وای مساوي کېږي 2x منفي 10 کل مربع. وای مساوي کېږي 2x منفي 10 کل مربع. دویم ځواب یې ورکړی دی چې وای مساوي کېږي څو سره 2x جمع 10 کل مربع. او دریم ځواب یې ورکړی دی 2x مربع جمع 10 وای مساوي کېږي 2x مربع جمع 10 او څلورم ځواب یې راکړی دی چې وای مساوي کېږي د څو سره 2 ضرب د x منفي 1 کل مربع. موږ او تاسو ته دا څلور ځوابونه راکړي دي. وایي د دغې تابع عمودي لیږد کوم یو ګراف یې د دې لاندې کوم یو تابعګانو څخه دی. په حل باندې پیل کوو. داسې لیکم چې حل دپاره موږ تابع لرو وای مساوي کېږي څو سره 2x مربع جمع 15. د عمومي د ګراف د لیږد دپاره وای مساوي کېږي f(x) جمع منفي c. د عمودي لیږد دپاره دا لرو که چیرته لیږد پورته خواته اوسي نو مثبت ورسره جمع سي یعنې ثابت عدد، که ښکته خواته اوسي انتقال یې لیږد منفي ورسره یو ځای کوو یعنې منفي کوو درې څخه. نو په پورتني تابعګانو کې که موږ وګورو لومړی تابع پخپله چې راکړل شوې څو ده دلته 2x مربع جمع 15. د دې ځای څخه داسې پایله لاسته راځي د عمودي لیږد دپاره چې وای مساوي کېږي 2x مربع جمع 15 دا پخپله f(x) شو. یو عدد بل ورسره جمع کوم پورتني ځوابونو ته وګورئ لکه مثلا 15 نو دا به مساوي شي وای مساوي کېږي 2x مربع جمع 10. نو موږ وایو چې دا ځواب سم ځواب دی چې موږ او تاسو ته راکړل شوی. تاسو ګورئ په پورتني ځوابونو کې دا کل مربع یا بشپړه مربع ده. دلته هم په دې ځای کې هم نو دلته دا قیمت یو ثابت عدد دې سره بل اضافه شوی دی چې هغه 15 په اندازه دی یعنې په خپله f(x) تابع مکمله ده 15 ورسره نور جمع شوي دي یعنې لیږد پورته خواته شوی دی. نو دا دریم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې دلته په دې ځوابونو کې راکړی دی. راځو موږ او تاسې 13مې پوښتنې ته ګورو چې په څه ډول پوښتل شوې ده. لیکلي د مستقیم خط معادله چې د x محور سره د x مساوي 15 ټکي کې او د y محور سره چې y مساوي منفي 4 ټکي کې قطع کوي عبارت دی له یعنې هغه مستقیم خط معادله عبارت ده له. راځم پوښتنه دلته درته لیکم. دا یو 13مه او دا هم 13مه پوښتنه. په 13مه پوښتنه کې داسې راکړل شوي دي وي د هغه مستقیم خط معادله چې د x محور سره x مساوي 15 ټکي کې او د y محور سره y مساوي منفي 4 ټکي کې قطع کړي اوسي تاسو هغه معادله لاسته راوړئ. لومړی ځواب یې راکړی دی د پوښتنې دپاره. په لومړي ځواب کې لیکلي دي یا لومړی معادله چې راکړې ورته لیکلي 4x منفي 15y منفي 15y او منفي 0 مساوي د 0 سره.
دی لومړی ځواب دی. دویم ځواب یې راکړی دی راته چې منفي 4x منفي 4x منفي 5y منفي 20 مساوي د 0 سره. دی دویم ځواب راکړی موږ او تاسو ته. او دریم ځواب چې راکړی څو دی؟ دا مثبت دی. دریم ځواب یې راکړی دی. په دریم ځواب کې لیکلي دي چې 4x جمع 5y 4x جمع 5y جمع 20 مساوي د 0 سره. او څلورم ځواب یې راکړی دی چې 4x جمع 5y منفي 20 مساوي د 0 سره. وایي د هغه مستقیم خط معادله لاسته راوړئ یا عبارت ده چې د x محور سره 5 په ټکي کې او د y محور سره په منفي 4 ټکي کې سره کته کړي اوسي. نو هغه مستقیم خط معادله کومه یوه ده؟ لاندې 4 معادلې راکړي چې دې کې وایي کومه یوه ده. حل په حل باندې پیل کوو. دا چې د x محور سره په 5 ټکي کې دی او د y محور سره په څو کې دی؟ منفي 4 کې دی. منفي 4 کې منفي 4. نو د دې دپاره چې دا په منفي 15 او دا وبخښئ په 15 دا 4 کې دی، نو عمومي شکل د مستقیم خط معادلې x پر a جمع y پر b مساوي د 1 سره دی. دلته a قیمت مساوي 15 دی چې x محور یې کته کړی هماغه عدد دی 15 او د y محور چې کته کړی هغه د b عدد دی منفي 4. نو د دې قیمتونو په ورضا کولو سره په دې رابطه کې نو لیکو چې x پر 15 منفي y پر منفي 4 مساوي د 1 سره. که د معادلې دواړه لوري موږ او تاسې دلته په څو کې ضرب کړو؟ پر 20 کې ضرب کړو. دواړه لوري موږ او تاسې پر 20 کې ضرب کړو. نو دلته به راشي په دې ځای کې 4x منفي دلته به راشي 15y به مساوي شي د 20 سره. نو که چېرته دا موږ په منظم ډول کې 4x منفي 15y منفي 20 مساوي د 0 سره مساوي کېږي د 0 سره. نو موږ وایو هغه معادله کومه معادله ده؟ دغه معادله ده چې د x محور په 5 کې او د y محور پر منفي 4 ټکي کې کته کړی دی. نو په پورتني ځوابونو کې تاسو وګورئ چې په پورتني ځوابونو کې کوم ځواب سم دی. لومړی ځواب یې راکړی 4x منفي 5y منفي 20 مساوي 0. همدا لومړی ځواب سم دی چې موږ تاسو ته راکړی. نو چې همدا ځواب سم دی نورو پسې نه ګرځو. نو دا و زموږ او تاسې 22مه پوښتنه. درېدېرشمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې معادله یې راکړې ده وی د بیضوي عین المرکزیت لاسته راوړئ. لیکو درېدېرشمه پوښتنه. معادله په دې ډول ده چې x منفي 12 کل مربع پر 14 او جمع x y منفي 3 کل مربع پر 14 او دا مساوي کېږي د 1 سره. وایي د دې معادلې عین المرکزیت عبارت له څو څخه دی؟ عین المرکزیت د دې بیضوي. لیکم لومړی ځواب. په لومړي ځواب کې موږ تاسو ته قیمت راکړی ای مساوي کېږي 15 تحت جذر پر څو باندې؟ پر 3 باندې. دویم ځواب یې راکړی دی چې ای مساوي کېږي منفي 15 پر 3 تحت جذر. ای مساوي کېږي منفي 15 تحت جذر پر 3. او دریم ځواب یې راکړی دی چې ای مساوي کېږي 3 تحت جذر پر 15. ای مساوي کېږي 3 تحت جذر پر 15. څلورم ځواب یې دی چې 15 پر 2 ای مساوي کېږي جذر د 15 پر 2 باندې. موږ او تاسو ته دا 4 ځوابونه راکړي. نو راځو په حل باندې پیل کوو. حل ګورالۍ زده کوونکو لومړی معادله لیکو چې معادله د x منفي 12
کل مربع پر شپږ دېرش جمع وای منفي 3 کل مربع پر 14 مساوي کېږي د څو سره د 1 سره. نو دلته موږ او تاسې ګورو چې په دې قیمتونو کې ا مربع مساوي د څو سره دی؟ 14 سره، او د بی مربع قیمت مساوي د څو سره دی؟ 14 سره. نو د مرکزیت دپاره موږ رابطه لرو چې ای مساوي کېږي 1 منفي بی مربع پر ا مربع. د دې څخه ګټه ورته اخلو. نو د دې ځای نه ای به مساوي شي 1 منفي څو؟ 14 او د بی قیمت څو دی؟ 14. راځو ګډ مخرج ورته نیسو. نو دا به مساوي شي 14 مخرج شو 14 منفي 14. نو دلته ای مساوي د څو سره شو؟ ای به مساوي شي 0 او دا هم 0. 0 پر څو؟ پر 14 باندې. که دلته موږ او تاسې وګورو په دې ځای کې ای به مساوي د څو سره دی؟ ای مساوي شو د کار یو ځان ته جذر لاندې واخلو 0 پر 14 پر 14 باندې. ښه که دا نور هم ساده کو ای به مساوي شي 14 جذر څخه وباسو 6 کېږي. نو دا خو لیکم چې 6 او دا لیکمه 4 ضرب د 15 بیرته 20 کېږي. نو ای مساوي شو د څو سره؟ 4 چې جذر څخه وباسو 2 15 د جذر لاندې پر 6 1 په 2 کې 2 2 په 3 کې 6. نو ای مساوي شو جذر د 15 عدد یعنی دویم جذر یې ای مساوي شو د څو سره؟ تحت جذر د 15 پر 3 باندې. نو دا قیمت لاسته راغی. په پورتني ځوابونو کې تاسو ګورئ چې 15 دویم جذر پر 3 باندې لومړنی ځواب سم دی. د 15 دویم جذر یا 15 د جذر لاندې پر 3 باندې دا چې شیرته اوس موږ او تاسې ځواب دی چې لاسته راغلی، یعنې د پورتنۍ معادلې عین المرکزیت دی چې موږ او تاسې لاسته راوړو. راځو موږ او تاسې اوس 34مې پوښتنې ته. 34مه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده وی د مماس اوږدوالی چې د 4 په ټکي کې له دایرې سره چې دایره راکړې x مربع جمع y مربع منفي 1 مساوي 0 اوسي مساوي له څو سره دی؟ د مماس اوږدوالی غوښتی دی. د مماس د اوږدوالي د لاسته راوړلو دپاره باید لومړی دلته پوښتنه ولیکم. دا 33مه او دی هم 34مه پوښتنه. 34مه پوښتنه په دې ډول شوې ده وی د هغه مماس اوږدوالی لاسته راوړئ چې د دغې نقطه راکړې 4 او 10 او د دې ترڅنګ دایره راکړې چې کومې دایرې سره x مربع جمع هم y مربع منفي 1 مساوي 0 وی د مماس اوږدوالی لاسته راوړئ چې په دې ټکي کې د دې دایرې سره مماس دی. نو مماس دپاره پی ټي مساوي کېږي څو سره؟ پی ټي مساوي کېږي له څو سره؟ لومړی ځواب یې راکړی موږ تاسو ته په لومړي ځواب کې لیکلي دي 15 د جذر لاندې. دویم ځواب یې راکړی راته چې 22 د جذر لاندې 22 د جذر لاندې 22 د جذر لاندې او دریم ځواب یې راکړی چې 33 د جذر لاندې. څو؟ 33 د جذر لاندې. دریم ځواب دی 33 د جذر لاندې او څلورم ځواب دی چې 34 د جذر لاندې. 34 جذر لاندې. په حل باندې پیل کوو.
حل یې لاسته راوړو. موږ او تاسې که لومړی وګورو په پورتنۍ معادله کې معادله چې راکړې ده پی یعنې ایکس او وای ټکي چې راکړې ده څه شی دی 4 او لس دی. معادله چې راکړې دا معادله ایکس مربع جمع وای مربع که منظمه یې ولیکم دلته دا مساوي کېږي د 1 سره د 1 سره. دا معادله یې راکړې ده. بل موږ او تاسې د سی نقطه لرو اچ او کا راست دا مساوي ده د څه سره 0 0 ده په دې معادله کې صفر ده. د پی ټي دپاره موږ پی ټي یعنې هغه مواس اوږدوالی چې د دې لپاره موږ او تاسې لاسته راوړو عبارت د چیز څخه دی x منفي h کل مربع جمع y منفي k کل مربع او منفي r مربع د دغې رابطې په مرسته موږ او تاسې کولی شو چې دا قیمت لاسته راوړو. د دې قیمت د لاسته راوړلو دپاره د دې څخه ګټه اخلو. یعنې د هغه مماس خط معادله چې موږ او تاسې لاسته راوړو د دې څخه ګټه اخلو. دلته که موږ په پورتني رابطو کې وګورو دلته دې زیاته دلته r څو دی موږ او تاسې دا خو مې ولیکه چې 0 شو. r نو څو شو؟ r مربع مساوي شو د څو سره 1 سره. r مربع موږ او تاسې 1 دی. راځو قیمتونه په دې کې وضع کوو چې پی ټي مساوي کېږي یا هغه مواس خط دا x څو دی x چې دی 4 دی اوکې 4 منفي 0 کل مربع جمع y څو دی y لس دی لس منفي 0 کل مربع منفي r څو دی r زموږ او تاسې 1 دی. نو موږ څو لیکو 1 په خپله لیکو 1 په خپله لیکو. نو د 1 قیمت هم ولیکو په خپله. دا محاسبه کوو چې هر شی عدد کوم قیمت موږ او تاسې ته لاسته راځي نو هغه زموږ او تاسې د پیټې د مقدار دپاره یا د هغه مماس خط چې د دغې نقطه کې د دایرې سره مماس دی دا راځي 4 مربع جمع لس مربع منفي هم 1 نو دا به مساوي شي یعنې پی ټي 4 چې مربع کړو 4 په 4 کې 14 جمع 100 منفي 1 نو دا مساوي کېږي 14 جمع د 100 نه چې 1 لاړ شي څو پاتې کېږي دا دواړه چې جمع کړو 114 منفي هم 1 نو اوس موږ او تاسې د جذر لاندې د 114 نه 1 منفي کوو چې هر قیمت لاسته راغی نو موږ وایو چې هماغه قیمت دی. نو دا مساوي کېږي د 15 سره یعنې 14 نه چې یو لاړ شي 15 دلته پاتې کېږي څو 10 نو هغې نه چې 8 لاړ شي 11 دی 11 نه څو پاتې کېږي 11 نه چې 8 لاړ شي 3 د جذر لاندې. نو موږ او تاسې ځواب چې لاسته راغی د پی ټي دپاره چې لاسته راغی یعنې پی ټي هغه مماس خط مقدار عبارت د څو څخه دی 3 د جذر لاندې یعنې 15 د جذر لاندې. په پورتني ځوابونو کې ګلالۍ زده کوونکو تاسې وګورئ چې کوم ځواب سم دی. موږ او تاسې ته چې په پورتني ځوابونو کې ځوابونه راکړل شوي دي ګورو. لومړی ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې لاسته راغلی دی. دویم ځواب 22 دی او دریم ځواب 33 او څلورم ځواب هم 34 دی. دا و د 34مې پوښتنې ځواب چې موږ او تاسې لاسته راوړو. راځو ګلالۍ زده کوونکو بلې پوښتنې ته. بله پوښتنه باندې پیل کوو. لیکلي د مثلثاتي معادلاتو سیستم پوښتنه راکړه چې ساین د x ضرب ساین د y مساوي a او x جمع y مساوي پای دا یو سیستم یې راکړی. حل عبارت دی له یا حل لري چې هغه عبارت دی د چې څخه. نو راځو 4 ځواب یې ورکړي. په 15مه پوښتنه کې داسې پوښتل شوي دي چې
15 پوښتنه سیستم مې راکړی دی. سیستم په دې ډول دی لیکلی دی چې ساین د x ضرب د ساین د y مساوي a. ساین د a لیکلی x جمع y مساوي د پای سره. لومړی ځواب ورکړی دی ته وی د حل سیستم عبارت دی له a لوی تر پای پر 4 اوسي. دویم ځواب ورکړی دی چې a کوچنی وي د پای پر 4 څخه. a کوچنی وي د پای پر 4 څخه. دریم ځواب ورکړی دی چې منفي کوساین مربع ده چې دا د a څخه مساوي او برابر دا مساوي ده د ساین مربع د پای پر وبخئ پای پر څو ورکړی 2 دا ا لوی د دې څخه یا مساوي دی بل د ساین مربع د پای پر 2 باندې بل حل دا ورکړی دی. د دریم او څلورم یې ورکړی دی. څلورم یې ورکړی دی چې منفي کوساین مربع د پای منفي کوساین مربع د پای او بل قیمت هم شو a ساین مربع د پای ساین مربع د پای ساین مربع د پای. منګ او تاسو ته دا 4 ځوابونه راکړي وای د دې سیستم حل عبارت دی له دې کم یو ځواب څخه حل عبارت دی. منګ او تاسو په حل باندې پیل کوو. په حل کې لیکو مخکې منګ او تاسو د سیستم لوسته ک چیرته سیستم په دې ډول معادله راکړل شوی دا ډول سیستم. دا سیستم ورته دی یعنی لیکم اول دا سوال لیکم چې ساین د x ضرب د ساین د y مساوي د a سره. همداسې پوښتنه ده بله ساین دی x جمع y مساوي د پای سره. دا دویم ځواب یې راکړی موږ تاسو ته. کله چې دا وبخې دا سیستم یې راکړی دی د دې سیستم دپاره دا سیستم ورته دی ساین د دا ورته دی چې شته x جمع y مساوي a او ساین د x ضرب د ساین د y سره دا مساوي a. نو د دې د حل دپاره موږ تاسو چلورلو که چیرته دلته دا الفا اوسي وبخئ الفا همدا x دی x. نو حل د دې عبارت دی لیکو منفي کوساین مربع د الفا پر 2 الفا پر 2 او دا به a او ساین مربع د الفا پر 2 سره. نو په دې ډول د دې حل موږ تاسو ته په دې ډول راکړی دی. په دې ډول د دې حل لاسته راغلی دی. که موږ تاسو الفا دلته وګورئ پای ده څو راکړی پای قیمت یې راکړی دی. نو د پای د قیمت دپاره لاسته قیمت چې راکړی نو موږ د پای په ځای قیمت وضع کوو. الفا څو دی پای الفا مساوي کېږي د پای سره. نو لیکم منفي کوساین مربع د پای پر 2 او دا a او دا لیکم ساین مربع پای پر 2 باندې. نو ځواب زموږ تاسو چې شو دا ځواب دی چې لاسته راغلی. یعنی حل په دې ډول دی. پورتني ځوابونو کې تاسو ګورئ لومړی ځواب پای پر 4 دویم پای پر یعنی a کوچنی د پای پر 4 څخه. په دریم ځواب کې منفي کوساین مربع پای پر 2 کوچنی مساوي د a څخه او د دې څخه د a څخه لوی او یا مساوي ساین مربع د پای پر 2. نو موږ او تاسو وایو چې دریم ځواب زموږ او تاسو سم ځواب دی.
ښه ګولاله زده کوونکو دا وه زموږ او تاسې 15 پوښتنه چې موږ او تاسې حل کړه. راځو 14مې پوښتنې ته چې 14مه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده. لیکلي 14مه پوښتنه په 14مه پوښتنه کې راغلي دي وایي که اف x مساوي x جمع 4 پر x منفي 15 اف x مساوي کېږي x جمع 4 پر x منفي 15 تابع افقي مجانب عمودي مجانب عبارت دی له. لومړی ځواب ورکړی دی. لومړی ځواب کې لیکلی دي چې x مساوي کېږي منفي 15 x مساوي کېږي منفي 15. دویم ځواب ورکړی دی چې x مساوي کېږي یو سره x مساوي کېږي د یو سره. او دریم ځواب ورکړی دی چې x مساوي کېږي منفي یو سره x مساوي کېږي منفي یو سره او x مساوي وبخښئ څلورم ځواب x مساوي کېږي د مثبت 15 سره. موږ او تاسو ته دغه تابع د عمودي مجانب عبارت دی له د عمودي مجانب د لاسته راوړلو دپاره موږ او تاسې په حل باندې پیل کوو. لیکو حل داسې چې تابع راکړې ده د اف x مساوي کېږي x جمع 4 پر x منفي 15 x جمع 4 پر x منفي 15 باندې. نو د دې هر وخت چې موږ تاسې عمودي مجانب لاسته راوړو مخرج یې سره وضع کوو صفر سره x منفي 15 مساوي د صفر سره. نو x مساوي څو شو د 15 سره. نو دا چې دی عمودي مجانب دی. په پورتني ځوابونو کې تاسو وګورئ چې 15 شته. اوکې لومړی ځواب چې دی زموږ تاسې x منفي 15 دی. دویم مثبت یو دی او دریم x مساوي منفي یو دی او څلورم x مساوي 15 دی چې همدا ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې لاسته راغلی دی. ښه ګلالې زده کوونکو 18مه په دې ډول پوښتل شوې ده وې د حسوي انتګرال نیولو فورمول عبارت دی له یا حسوي یا قسمي. لیکو 18مه پوښتنه لومړی ځواب یې ورکړی ده لیکلي وی د حسوي انتګرال یا قسمي انتګرال فورمول عبارت دی له. لیکو لومړی ځواب یې ورکړی دی چې انتګرال د u ضرب د ډي وي دا مساوي کېږي u ضرب د v منفي انتګرال د v ضرب د ډي یو. دویم ځواب یې ورکړی دی. دویم ځواب یې لیکلی انتګرال د u انتګرال د u ضرب د ډي وي مساوي کېږي u ضرب د v جمع انتګرال د v ضرب د ډي یو. دریم ځواب ورکړی دی چې u ضرب د v مشتق مساوي کېږي u مشتق ضرب د v جمع v مشتق ضرب د u او څلورم ځواب یې ورکړی دی چې څلورم ځواب کې لیکلي دي u مشتق ضرب د v مشتق مساوي کېږي u مشتق ضرب د v منفي v مشتق ضرب د u. لیکلي دا د حسوي یا د قسمي انتګرال فورمول عبارت دی له دا فورمول نه ورکړي. حل دپاره چې موږ تاسې حسوي فورمول لاسته راوړلو نو موږ تاسې څه کول لیکم چې یو وي دوه تابعګانې اوسي که چېرته د دې مشتق واخلو نو یو ضرب د
لومړی تابع مشتق ضرب د دویمې تابع. جمع لومړی تابع په خپله د دویمې تابع مشتق ضرب د لومړی تابع. که چیرته موږ دا د انتګرال په شکل ولیکو نو دا لیکو چې ډي د مشتق په شکل یو ډفرنسیال په شکل وي دا به مساوي شي دلته یعنې ډي یو ضرب د وي او دا هم جمع دلته چې مشتق دی چې راځي ډي وي ضرب د یو. که چیرته موږ دا نور منظم ولیکو د دې قیمت دپاره د منظمولو دپاره لیکم چې ډي یو ضرب د وي دا به مساوي شي د څو سره لیکم وي ضرب د ډي یو او دا هم جمع یو ضرب د ډي وي. انتګرال د دواړو خوا واخلم ځکه د انتګرال فورمول راخلم دا چې مشتق معکوس عملې ده. کله چې انتګرال واخلو نو لیکو چې ډي یو ضرب د وي به مساوي شي انتګرال د وي ضرب د ډي یو جمع انتګرال د یو ضرب د ډي وي. نو که دلته وګورو دا د دې سره اختصاریږي یعنې لنډېږي. کله چې اختصار شو چې شی قیمت موږ تاسو ته لاسته راځي دا قیمت لاسته راځي. که چیرته وغواړو موږ او تاسې د مساوات څخه یو ضرب د وي به مساوي شي د چی سره انتګرال د وي ضرب د ډي یو او دا مساوي کیږي جمع انتګرال د یو ضرب د ډي وي سره. که نور هم په دې باندې کار وکړو د دې دپاره چې کار موږ په دې باندې وکړو دا د مساوات نه چې دا قیمت د مساوات نه دې غاړې ته راوړو نو انتګرال د یو ضرب د ډي وي انتګرال د یو ضرب د ډي وي به مساوي شي یو ضرب د وي منفي مساوات نه اړو چې به راسته چې مساوات نه اړو څه کېږي وي ضرب د ډي یو وي ضرب د ډي یو. نو د حسوي یا قسمي انتګرال دپاره فورمول چې موږ تاسو لاسته راوړو هغه دا فورمول دی. په دې فورمول کې تاسو ګورئ لومړنی فورمول او دا سره ورته فورمول نه دي یعنې انتګرال د یو ضرب ډي وي مساوي کېږي یو ضرب د وي منفي انتګرال د یو ضرب د ډي یو. نو لومړنی ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی. دا ځواب زموږ او تاسې دپاره سم ځواب دی. دا وه ګلالیو زده کوونکو 30مه پوښتنه. موږ او تاسې اوس راځو 38مې پوښتنې ته چې 38مه پوښتنه په دې ډول موږ او تاسې څخه پوښتل شوې ده. لیکلي دي د تابع پیریود تابع راکړي کوتانجانت د څو اف ایکس مساوي کېږي 9 کوتانجانت پر 3 ایکس پر و مساوي له څو سره دی. نو دغه فورمول چې ما تاسو ته کار کړ لاس سم راوړو دا باید تاسو څه وکړئ دا باید په ذهن کې وي ستاسې مستقیما ځواب ورکوئ ورته هغې حالت کې په اسانۍ سره کولی شئ ځواب ورکوئ. لیکمه 38مه پوښتنه 38مه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې اف ایکس مساوي کېږي 9 ضرب د چی شي کوتانجانت 3 ایکس پر و وایي د دې پیریود مساوي له څو سره دی پیریود یې مساوي له څو سره د دې تابع حل. لومړی ځواب ورکړی دی مخکې د دې چې په حل باندې پیل وکړو لومړی ځواب لیکو و پای پر 12 دویم ځواب ورکړی دی د دې تابع دپاره چې موږ تاسو ته راکړی دویم ځواب څو دی دویم ځواب دی 3 پای پر و 3 پای پر و باندې او دریم ځواب چې موږ تاسو ته راکړی دی 14 پای پر شپږ 14 پای پر شپږ او څلورم ځواب دی و پای پر شپږ
شپږ باندې. موږ او تاسو ته دا 4 ځوابونه راکړي د دې دپاره. حل موږ لرو چې اف ایکس تابع راکړي تیار اف ایکس مساوي کیږي 9 کوتانجانت 3 ایکس پر و. نو دا عمومي شکل د دې تابع دپاره که ولیکو اف ایکس مساوي کیږي ا ضرب د کوتانجانت بی ایکس چې فیروید د بیا د دې تابع مساوي د څو سره و پای پر بی مطلقه. نو که دې سوال ته وګورو موږ او تاسې د بي قیمت څه دی 3 پر و باندې. نو دلته پیریود به مساوي شي پای په خپله 3 پر و. نو دا مساوي کیږي پای په خپله ضرب د و پر 3. نو پیریود مساوي شو څو سره و پای پر 3 باندې. نو په پورتني ځوابونو کې وګورئ چې و پای پر 3 شته که نه. و پای پر 3 نه لرو په دې ځای کې نشته دی. چې نشته که دې ځواب ته موږ وګورو نو د دې سرعت و مخرج څه شی کوو په دوو کې ضربو. سرعت و مخرج په دوو کې ضرب کوو یعنې ضرب د 2 پر 2 باندې. دا شو 2 په و کې 14 پای او دا په 2 په 3 کې 6. نو آخري قیمت زموږ تاسو څه شو دا شو. نو هر وخت دغسې باید ځوابونو ته وګورئ چې تر هغه پورې چې کوم ځواب ته موږ کار کوو هغه باید لاسته راشي. نو زموږ تاسو ځواب څوم ځواب سم شو 3 ځواب. یعنې که دا مې اختصار کو هم بیرته دا و پای پر 3 باندې قیمت لاسته راځي. دا وه ګلالۍ زده کوونکو زموږ او تاسې 18مه پوښتنه. راځو 9 پوښتنې ته چې 9 پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې لوګاریتم د 11.2 ضرب لس په توان د منفي 2 کرکټریستیک مساوي څو سره دی. ښه دا وه 9 پوښتنه په دې ډول ده چې لوګاریتم د 11.2 ضرب د لس په توان د منفي 2 د دې کرکټریستیک مساوي له څو سره دی. لومړی ځواب یې ورکړی دی چې منفي 2. دویم ځواب یې ورکړی دی منفي 1 او دریم ځواب یې ورکړی دی 0 او څلورم ځواب یې ورکړی دی منفي 3. دا 4 ځوابونه یې موږ او تاسو ته راکړي دي. د دې 4 ځوابونو لپاره موږ څه کوو لومړی لیکمه حل لوګاریتم د 11.2 ضرب د لس په توان د منفي 2 دا مساوي کیږي لوګاریتم د 11 که یو خانه اشاریه خواته واړو نو لیکم چې 1.12 ضرب د لس ضرب د لس په توان د منفي 2 نو دا به مساوي شي لوګاریتم د 1.12 ضرب د لس په توان د که توانونه جمع کو منفي 1. که دا نور هم ساده کو مخته لاړ شو ضرب د په جمع لیکو نو دا به مساوي شي لوګاریتم د 1.12 جمع لوګاریتم د لس په توان د منفي 1. نو دا مساوي کیږي لوګاریتم د څو سره 1.12 منفي 1 لوګاریتم د لسو بیرته په خپله لاس دی. نو دلته لیکم چې لوګاریتم د څو لوګاریتم د 1.12 منفي 1. نو که دلته موږ او تاسې وګورو په دې ځای کې لوګاریتم د 1.12 منفي 1 دلته زموږ او تاسې منطیس څه شو منطیس دی لوګاریتم د 1.12 او کرکټریستیک یې مساوي دی
-1 سره. نو زموږ دغې سره کار دی او دی رانه غوښتی دی. په پورتني ځوابونو کې وګورئ چې لومړی ځواب -2، دویم ځواب -1، دریم 0 او څلورم -3 دی. نو وایو چې کوم ځواب سم دی؟ دا دویم ځواب سم دی چې موږ او تاسو لاسته راوړی دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې نننی لوست نور هم په سپېڅلي رب سپارم. الله مو مل شه.